په منظر اب نه غولېږي. اوس دومره اهم نه دی لکه ایمان او عقیده او قرآن چې څومره اهم دی چې په دې پوه وې. لمونځ دومره اهم نه دی لکه ایمان او عقیده او قرآن چې څومره اهم. صرف عقیده چې ټیک وي دا څنګه عقیده ده چې په کم دین کې مونځ نه کوم عقیده کې مونځ نه دا عقیده څه عقیده ده چې تل د حق وینا کړې داسې شیخان مې خوښ دي د هر باطل په خلاف د غازمریان مې خوښ دي د هر باطل په خلاف د غازمریان مې خوښ دي. ځینې خلک خو هغې د مونځ اهمیت څه دي به د مني نه پرویزیانو د پرویزیانو چې کوم پرکټیان دي ای د منځون نه انکار شروع کو. منځ په اسلام کې څه اهمیت نشته دی زمون څه حیثیت دی صرف عقیده وي ټیک کومونګ او دغه عقیده ډول سری بوده عقیده ده نه دا به څه عقیده چې پای کې منځ نه دا به کوم اسلامي چې پای کې منځ نه خلق اوس د مانځنه انکار رفته رفته شروع کو او خلق له دا تصور ورکوي چې د مونځ دومره اهمیت نشته. نعوذ بالله تعالی من ذلک. خدا مخکې زما نبی ویلي ينقض الاسلام عروة عروة اسلام به کړۍ په کړۍ باندې ماتیږي ختمیږي به فاولها نقضا الحکم اوله کړۍ د اسلام چې ختمیږي هغه حاکمیت دی د الله او د رسول په قانون باندې فیصله نه کی لاول کړی د اسلام دا ختم شوی واخرها نقضا الصلاه اخیرنی کړی د اسلام چې ختمیږي دا مونږ ختمیږي او وجه امدار چې د قشان باطل پرس مولیان هغه په سوشل میډیا باندې لګیای خلق له تصور دا ور کوي چې د مونږ اهمیت نشته په اسلام کې او ظالم تعالی بل څه پلاس در نه رله چې تا په وانځ پسې شروع وکړه اخر چې مونږ حیثیت نشته په اسلام کې. الله وی مونځ کوي زکات ور کوي د رسول تابعداري کوي چې رحم د باندې وکړي شي او دا ظالم خلق د الله د رحم نه منع کوي. خیال د دې دار چې الله عذاب په خلکو باندې نازل کی خلک سم مانځه ته تیار نه او دوله اوس دا بل ټپه په خو کې ورته چې د مونږ اهمیت نشته په اسلام کې.